بسم الله الرحمن الرحیم. دیارلسم درس ته ټولو ته ښه راغلاست وایم. د موږ تاسو د نننۍ ورځې موضوع ده چې څنګه خپلو شاخصونو ته موږ تاسو د ډیټا کلیکشن په خاطر باندې ټولز ډیولپ کړو په حساب باندې. ټولز نه موږ مطلب دلته هغه فورمې دي یا هغه سروې پاڼې دي یا د انټرویو فورمې دي په حساب باندې. دلته په د موږ د ډیټا کلیکشن ټولز یې یعنی مطلب دلته دا شی دی. نو نن موږ تاسو په همدې باندې خبرې کوو چې د خپلو شاخصو دپاره څنګه موږ تاسو یو ټولز ورته جوړ کړو په حساب باندې. نو په ټولز باندې په عموم کې خبرې کوو او په راتلونکي درس کې په دې باندې بحث کوو چې د ټولز جوړولو په وخت کې باید موږ تاسو کومې نقطې په نظر کې ونیسو. نو لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې موږ تاسو یو ښه ایمني پلان جوړ کړو د خپلې پروژې دپاره یا په خپله دفتر کې یا په کومه موسسه کې مثلا موږ تاسو کار کوو د ایمني ډپارټمنټ لپاره. نو موږ تاسو باید یو سیټ اف ډاکومنټس ولرو ځکه د ایمني پلان تعریف دا شی چې هغه سیټ اف ډاکومنټ دی. مخکې ما په اولو درسو کې بحث پې کړی و او د هغو ډاکومنټو د تهیه کولو دپاره د برابرولو دپاره موږ تاسو باید لاندې مراحل ترسره کړو. لومړنی سټپ موږ تاسو مکمل ولوستی چې خپله پروژه مو وپېژنده. په دوم سټپ کې موږ تاسو په انډیکیټرز باندې مکملې خبرې وکړې او په دریم سټپ کې موږ تاسو په ډیټا کلیکشن باندې مکملې خبرې وکړو چې موږ تاسو کوم میتود نه کار واخلو، کوم میتود غوره بهتره دی، په دو باندې تفصیلي خبرې وکړې. نن ورڅو په ټولز باندې خبرې کوو. ډیټا کلیکشن میتود چې کله موږ تاسو انتخاب کوو بیا موږ تاسو باید ټولز ولرو د خپلو شاخصو د اندازه کولو دپاره. نو په ټولز باندې تمکي او یو څه خبرې پې کوو چې ټولز کې باید موږ تاسو کومې نقطې په نظر کې ونیسو. البته نننۍ ورځ داسې عمومي خبرې دي او په راتلونکي درسو کې په دې باندې خبرې کوو چې د ټولز دپاره کوم سټیپونه بیا موږ ته مراحل کوو. نو لکه څنګه چې موږ په راتلونکي درسو کې په دې باندې بحث وکړو چې د ټولز لپاره کوم نقطې باید په نظر کې ونیسو یا کوم تای مراحل باید په نظر کې ونیسو چې موږ تاسو یو ټولز ډیولپ کړو. په مخکنۍ درسو کې موږ تاسو ډیټا کلیکشن مختلف میتودو باندې بحث کړی و. موږ تاسو چې کله د ډیټا کلیکشن خپل میتودونه وپېژندل نو موږ تاسو بیا وروسته څنګه کوو ټولز ډیولپ کوو. ټولز ما مخکې هم وویل چې هغه فورمې او پوښتنپاڼې موږ تاسو په ایمني کې څه شی ویل کي ټولز ورته وایي یا وسایل. مختلف ټولزونه شتون لري او مختلف ټولزونه په دې معنا باندې چې هر مؤسسه هر انجیو خپل ځان ته پوښتنپاڼې جوړوي په مختلف شیو باندې د هغه نه استفاده کوو. مثلا ځینې د سروې په شکل باندې وي، ځینې د ډایرکټ ابزرویشن په شکل باندې وي، ځینې د انټرویو په شکل باندې وي. په هر صورت باندې د مختلفو میتودونو استفاده کوي او د هر میتود دپاره بیا موږ تاسو مختلف ډیټا کلیکشن ټولز ډیولپ کوو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو ټولز د کوم هدف دپاره څه ورته وایي ډیولپ کوو په حساب باندې. که هغه ډېره کامپلکس مثلا ټول وي لکه مثلا ګډې پوښتنې ولري په هغه کې مختلف آپشنونه وي په حساب باندې مختلفې برخې ولري، یا لکه ډېر یو ساده غونته فورم وي نو دا د موږ تاسو په شاخص پورې اړه لري چې موږ تاسو شاخص مثلا په کومو پوښتنو کې ځوابي. نو دا ډېره زیاته مهمه نقطه ده چې کله موږ تاسو خپله د ډیټا کلیکشن میتود وپېژندئ بیا موږ تاسو خپل ټولز به څنګه کوو ډیولپ کوو په حساب باندې. لکه څنګه چې بار بار ما مخکې یادونه کړې ده لکه په تېرو درسو کې موږ په شاخص باندې بحث کړی و چې موږ یو ویبسایټ لرو د زه تاسو ته نښه کوم دغه انډیکیټ. په دغه کې موږ تاسو مختلف شاخصونه لرو چې مخکې نه ډیولپ شوي دي او د دوی سره هر یو سره یو ټولز هم ډیولپ شوی دی. تاسو کله شئ چې که تاسو مختلف پروژې ولرئ تاسو کله شئ په ګوګل کې دغه سرچ وکئ او مستقیما د ویب سایټ ته داخل شئ
او هلته ځینې شاخصونه پیدا کړئ او ټولز پیدا کړئ د تاسو د اویرنس په خاطر باندې په مختلفو لیولو کې لکه په انپوټ لیول کې، په آوټپوټ لیول کې، په آوټکم او امپاکټ لیول کې مختلف شاخصونه ډیولپ شوي دي او فورم یې هم همچنان ورسره ډیولپ شوی دی په حساب باندې. یعنې مخکې د چې موږ تاسو خپل ټولز ډیولپ کړئ، تاسو کله چې دغه ویب سایټ ته مراجعه وکړئ، کیدای شي تاسو هغه کوم ټولز چې د تاسو په حساب ډیولپ کوئ دلته یې پیدا کړئ، صرف یو ریفرنس باید ورکړئ ورته او هغه فورم یا چک لیست تاسو وکاروئ د خپل ډیټا کلیکشن په حساب باندې. دا به تاسو د دې نه مخنیوی وکړي چې تاسو د وخت نه، د تاسو د ریسورسز د استفاده نه، یعنی کله چې تاسو ټولز ډیولپ کوئ طبیعي خبر ده چې تاسو باید یو ښه اکسپرټ ولرئ چې تاسو ته یو ډیټا کلیکشن ټولز ډیولپ کړو. که چېرته هغه یو ښه اکسپرټ نه وي تاسو نشئ کولای چې مثلا ډیټا جمع ولیکئ یا یو ښه ټولز ډیولپ کړئ. نو الریډي په دغه کې شته دی د ډیټا کلیکشن او ښه ټولزونه په دغه انډیکیټ ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې پیدا کړئ. نو دا یو نوټ مو ورکړی دی، یعنې مخکې د نه چې موږ تاسو شروع وکړو چې ټولز ډیولپ کړو، تاسو کولی شئ دغه ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او دلته خپل مطلوب ټولز پیدا کړئ په حساب. بله مهمه خبره دا ده چې ګروپینګ انډیکیټرز څه معنا لري. که چېرته د مثال په ډول موږ تاسو دوه داسې شاخصونه ولرو چې د هغو د ډیټا کلیکشن منبع ووي، مطلب دا دی چې هغه سورس چې موږ کوم دغه نه انفارمیشن اخلو هغه یو وي او د هغو هغه فریکونسي چې ده مثلا هغه یوه وي. فریکونسي دا مطلب چې تاسو کوم وخت کې مثلا د میاشتې په لیول باندې ټولوئ، دوه دانه شاخصونه دي، فرضاً د دواړو منبع یوه ده او فریکونسي یوه ده په حساب باندې او د ډیټا کلیکشن میتود چې دی هغه هم یو دی. نو که چېرته ډیټا کلیکشن میتود یې او سورس یې او فریکونسي یا د کلیکشن سکیجول یې یو وي، موږ تاسو کولی شو چې هغه شاخصونه ګروپ کړو. یعنې دوه درې شاخصونه چې دي یا دوه شاخصونه په حساب باندې موږ یې په ټولز کې ځای په ځای کوو، ورته لیکو چې مثلا انډیکیټر نمبر 8، انډیکیټر نمبر 12. بیا که موږ تاسو د هر شاخص لپاره مثلا ډیټا ټولوو، هغه هلته صرف ټک مارکونه اچوو، مثلا د 8 لپاره ټولوي او د 12 لپاره ټولوي، یا تنها د 8 لپاره د 12 لپاره یا د دواړو لپاره ټولوي. نو ته 8 او 12 څنګه کولی شې چې دواړه ټک مارک کړې او خپله ډیټا ته ټوله کړي. د مثال په ډول لکه مخکې په یو پروژه کې ما کار کو، یو شاخص د موږ چې و د مامورینو د ظرفیت سازۍ په حساب باندې و، یعنې د مامورینو د ظرفیت لوړول په 5 کور ایریاګانو کې، مثلا د انجینرۍ په برخه کې، د دولتدارۍ په برخه کې، د ارتباطاتو په برخه کې، په مالی برخه کې مثلا یا بله برخه مثلا په هغو برخه کې 15 برخه کې. او یو بل شاخص موږ درلوده چې هغه هم د دولتي مامورینو سره موږ ټرینینګ ورکوو د انټي کرپشن، یعنې د فساد ضد کومې پالیسیګانې چې وي د دولت چې مثلا د فساد نه څنګه مخنیوی وشي. خو د دې دواړو سورس یو شی و، سورس یې دا و چې هغه دولتي مامورینو په حساب موږ ټرینینګ ورکوو ورته او موږ د دوی هر یو دپاره ځان ته ټولز درلودل. کله چې موږ پوه شو چې دا مثلا هسې یو بې ځایه مصرف دی، ځکه چې د موږ تاسو ټول سورس یو شی دی، سکیجول هم یو شی دی او د ډیټا کلیکشن میتود هم یو شی دی. نو موږ هغه دواړه شاخصونه ګروپ کړل او هغو دپاره هم یو ټولز ډیولپ کړو. مطلب دا دی نو که چېرته به د انټي کرپشن ټرینینګ هم و، صرف یو ټک مارک به مو واچاوه، او که چېرته د انټي کرپشن ټرینینګ نه و، بیا به هماغه 15 برخې کې موږ ټرینینګ ورکوو، صرف هغه به هم ټک مارک کړو. او که چېرته بیا موږ په انټي کرپشن کې ټرینینګ ورکوو، تنها انټي کرپشن یعنې 12 نمبر شاخص به موږ مثلا ټک مارک کړو او بل به مثلا خالی و، یا به سړی پیدا چې مثلا دغه ډیټا د دوی دپاره ټوله شوې یا د دواړو دپاره ټوله شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې مخکې نه چې تاسو ټولز ډیولپ کړئ،
خپل شاخصونه ګروپ کړئ، یعنی د شاخصونو ګروپونه جوړ کړئ په حساب باندې چې بیا هغو ته تاسو یو ټولز ډیولپ کړی شئ. دا به تاسو د وخت نه، د تاسو د ریسورسز نه څنګه وکړو مخنیوی به وکړو په حساب باندې. څو نقطو ته چې موږ تاسو مثلا سټیپونه ورسته لولو، او دا صرف یو څه داسې نقطې دي چې هغه موږ تاسو باید په نظر کې ونیسئ کله چې موږ د ډیټا کلیکشن ټولز مثلا کریټ کوو. وروسته چې دغه نقطې موږ تاسو زده کړئ، بیا به موږ تاسو هغه سټیپونه چې په کوم سټیپو باندې موږ تاسو مخته ولاړ شو څو موږ تاسو د خپل ډیټا کلیکشن ټولز ډیولپ کړی شو. مخکې د مخکې نه موږ تاسو باید هغه یو څو نقطې په یاد ولرو. لومړی نقطه دا ده چې identify who will use this tool، یعنی تاسو باید من حیث د یوې مینې افسر یا د یوې مینې منیجر دا درک ولرئ چې د دو ټولز نه څوک استفاده کو، یعنی هغه څوک چې تاسو ته ډیټا کلیکشن کو په حساب باندې دا ډیره زیاته مهمه ده چې تاسو د هغو په کپاسیټي باندې پوه شئ چې د دو مثلا د ایجوکیشن لیول څومره دی، آیا دا کوم وخت ډیټا کلیکشن ټولز استفاده کړی دی، څومره اکسپیرینس لري په حساب باندې، د مثال په ډول دای څومره ځان راحت احساسوی شي، آیا دای د ده توانایي لري چې له کومې پوښتنې چې اوس مثلا په ټولز کې ځای په ځای شوي دي مقابل جانب نه چې سوال اخلي هغه د ده سره لینک کړي، یعنې دومره نالج ده کې شته دی که نشته دی. نو تر ټولو نه زیاته مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو باید دا تشخیص کړو چې د موږ تاسو ټولز څوک استفاده کوي. identify who will use this tool، یعنی دا ډیره زیاته مهمه ده. په هغو کې موږ تاسو باید ایجوکیشن په نظر کې ونیسو، اکسپیرینس په نظر کې ونیسو، او په دې باندې پوه شو چې دا نفر مثلا که اکسپیرینس هم لري، فرض کړه ځینې سوالونه ده ته یا واضح نه وي یا مثلا ډېر ورته مغلق وي، ورسره کمفرټیبل دی په حساب باندې که نه دی، یعنې دی ځان راحت سکون احساسوي که نه احساسوي. یعنې مطلب ځینې کویشن دي مثال په ډول هغه که موږ تاسو په فورم کې واچوو لکه سنسیټیو انفارمیشن دی، د خلک نه پوښتنه کوي چې تا واده کړی دی، څو اولادونه لرئ. د موږ تاسو په کوډ اف ایتکس کې ځینې خلکو دا ډېره بده لګي په حساب باندې. تاسو نشئ کله چې مثلا په ځینې ولایتونو کې مثلا د ښځینهو په اړه باندې چې مثلا حاجي صاحب ته څو لوڼې لرې، مثلا په هغو کې څومره څو کلنې دي یا څه رقم که نه، دا واده یې کړی نه دی کړی، دا رقم سوالونه سنسیټیو انفارمیشن ورته وایي. دا بیا موږ تاسو مطلب مې د ما ټول دا دی چې دلته موږ تاسو یعنې کمفرټیبل باید ځان احساس کوئ، یعنې یو څوک چې کوم یو ټولز استفاده کوي. نو دا ډېره مهمه ده چې په دې باندې اول پوه شو، په دې باندې باید موږ تاسو فکر وکړو چې د موږ تاسو ټولز څوک استفاده کوي، هغه کوم مکمل ایجوکیشن او اکسپیرینس او لکه محیط کوډ اف ایتکس په نظر کې نیول شوي دي که نه دي نیول شوي. بله مهمه خبره دا ده چې که په ټولز کې موږ تاسو باید که ځینې ځایونه مثلا ګونګ وي یو ښه انسترکشن باید ولري، ټولز په عموم کې باید یو ښه انسترکشن ولري. که چېرته یو میني سپیشالیست مثلا فورم نه استفاده کا یا مثلا یو بل میني افسر وي، نو کیدای شي موږ تاسو جزئیات ډېر زیات نه وي، ولی که چېرته یو څوک مثلا د کمیونټي ممبر د ونه استفاده کا مثلا یا کوم بل والنټایر څوک موږ تاسو ته فورم لیکي، نو موږ تاسو فورم ته باید مکمل جزئیات او راهنمایي پکې لیکلي وي چې څو هغه وکولی شي فورم په صحیح شکل باندې ډک کړي. بله خبره دا ده چې موږ تاسو باید فوکس وکړو په ضروري معلوماتو باندې، essential information باندې، یعنې دا تر ټولو نه ډېره زیاته مهمه ده. که چیرې موږ تاسو په essential یعنې په ضروري معلوماتو باندې فوکس ونه کړو او په نورو معلوماتو باندې بحث وکړو، نو موږ تاسو به صحیح ډیټا مثلا څنګه کړو جمعوري نشي کلی. نو تر ټولو نه زیاته مهمه دا ده چې موږ تاسو په ضروري معلوماتو باندې موږ تاسو فوکس وکړو. د مثال په ډول موږ تاسو یو ټریکینګ فورم جوړوو، موږ تاسو یو د ټریننګ دپاره یو فورم
جوړ شوی دی چې تاسو د ټریننګ پارټیسپینټ په هغه کې مثلا رجستر کړئ. یعنې موږ تاسو په هغه کې باید څه شی واچوو، یعنې موږ ته ضرور دی لکه اوس مثلا موږ تاسو جنډر ضرور دی هلته چې نارینه ګډون کړی وي یا ښځینه، د ایجوکیشن لیول یې چې مثلا د بیچلر دی، ماسټر دی، پی ایچ ډي دی، څه شی دی مثلا د هغوی د ایج ګروپ موږ تاسو ته ضرور دی. د مثال په ډول چې دا مثلا څو کلان و، 20 کلان و، 15 کلان و، نو دا ډېر زیات مهم دی. یعنې موږ تاسو خپل فوکس باید په هغو ضروري انفارمیشن باندې، یعنې موږ تاسو چې موږ تاسو په کار دي په هغو باندې باید فوکس وکړو. لکه موږ تاسو ډېر کمپلیکس ټولز لرو، هغه به ټولزونه به بیا زه تاسو سمپلونه وښیم، یعنې په هغو کې بیا موږ تاسو مثلا په کومو شیانو باندې باید بحث وکړو. په هر صورت اوس ما دلته تاسو سمپل مثال درکړی او دغه هدف د ما دا دی چې موږ تاسو باید په فوکس په خپلو د موږ تاسو مطلوب معلوماتو باندې وکړو. درېیمه خبره چې دا کلیکټ میتاډیټا. میتاډیټا لکه مخکې ما په دې باندې بحث کړی دی، میتاډیټا هغو ډیټا ته ویل کېږي چې د یوه شاخص سربیره نور معلومات موږ تاسو جمعواري کوو. د مثال په ډول د موږ تاسو کوم ټول چې ډولپ کوو د هغو ټایټل څه دی. د مثال په ډول ورژن فرضاً څوام ورژن دی، مثلا څوک په دا ټولو استفاده کوي، یعنې مطلب څوک یې ډکوي، تاسو ته په کوم ځای کې ډک شوی دی، په کوم تاریخ باندې. دې قسم ډیټا ته موږ تاسو څه ویل کېږي؟ دې ته میتاډیټا ویل کېږي. او میتاډیټا ډېره زیاته مهمه ده سربیره پر دې باندې چې موږ تاسو مثلا د شاخص لپاره لکه وخت چې ما مثال درکړی ته چې ایجوکیشن لیول او د اکسپیرینس یې، ایج یې، جنډر یې، د دې په حساب باندې موږ تاسو معلومات جمعواري کړل د پارټیسپینټس. برسیره پر دې باندې ټول هم باید لاندې معلومات باید ولري، یعنې میتاډیټا چې لکه میتاډیټا چې دغه ټایټل دی د ټولز. د مثال په ډول هر ټول باید یو ټایټل ولري، یو مشخص نوم باید ولري، یو مشخصه فورمه باید ولري. ورژن یې دی، ځینې وختو کې موږ تاسو چینجز ولو، مثال ریوایز کوو یې باید بیا هلته ولیکو چې ورژن 1، ورژن 2، ورژن 3. یعنې دا ډېره زیاته مهمه ده څوک د ټول استفاده کوي، یعنې د نفر چې ډیټا کلیکټر دی په حساب باندې چېرته یې جمعواري کړې ده ډیټا، په کوم تاریخ باندې. دې ته میتاډیټا ویل کېږي. دا باید موږ تاسو په فورم کې باید حتمي او ضروري میتاډیټا د ځان سره ولرو. پری ټیسټ یور ټولز. مخکې موږ تاسو چې یو ټول جوړ کړو او هغه ټول موږ تاسو اپلای کړلی شو، نو ډېره زیاته مهمه ده چې پری ټیسټ یور ټول، یعنې مخکې چې موږ تاسو یو ټول جوړ کړو تر ټولو نه ډېره ضرور دا ده چې هغه موږ تاسو پری ټیسټ کړو. پری ټیسټ عموما هغه وخت سره کېږي چې کله یو فورم جوړ شي بیا پری ټیسټ کېږي، یعنې مخکې نه ټیسټ. د مثال په ډول کله چې موږ په یوه دفتر کې په ایمني ډپارټمنټ کې کار کوو، نو موږ تاسو باید ټولز خپل امتحان کوو، خپل همکارانو ته ټولز ورکړو چې هغوی د ټولز امتحان کې چې آیا دا ټولز څومره ساده دی په ډکولو کې، په کوم ځای کې موږ تاسو مس کویشن لرو. د مثال په ډول کوم ځای کې مثلا دغه لغت مثلا چاته ګونګی وي، په کوم ځای کې مثلا مثلا کنفیوزیشن موجود وي. نو دا ټول مخکې نه چې موږ تاسو ټول ساحې ته ولیږو، موږ تاسو باید خپل ټول پری ټیسټ کوو، یعنې مخکې نه په دفتر کې یا ساحې ته ولاړ شو، هلته خپله یو ټیسټ وکړو او بیا فورم ساحې ته ولیږو، په هغو کې خپل معلومات راټول کړو. ای پری ټیسټ ګټه دا ده چې موږ تاسو ته ډېر ښه کمنټونه مثلا خپل ټیم کولی شي، یا په فیلډ کې چې تاسو کومه ډیټا ټولوئ هلته تاسو ته ټولې نقطې معلومیږي چې اوس مثلا په کوم ځای کې زه زیاتتوب راولم، کوم ځای کې زه سوالونه کم کړم، کوم ځای کې سوالونه اضافه کړم. نو پری ټیسټ په دې باندې ډېر زیات مهم دی او موږ تاسو باید حتمي او ضروري خپل ټول یعنې پری ټیسټ باید وکړو په حساب باندې. بله مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو کله ټول جوړوو باید خپل کوم سټاپ چې دی
چې موږ تاسو پر ډیټا کلیکشن کو په حساب باندې هغه باید موږ تاسو په دې کې مکمل ټرین کو ټریننګ ورته ورکو ځکه چې داسې دی چې ځینې وختو کې موږ سم ډیټا کلیکشن ټریننګ خلک ته ورنکو نو هر څوک مثلا په مختلفو شکلو باندې بیا ډیټا جمع کوي چې هغه به موږ تاسو ته چی په انټرپریټیشن کې مثلا ځینې خلک مشکل لري ټولز داسې یو شی نه چې هغه سلف ایکسپلینیټري دی یعنې مطلب د خپل ځانه دا یې تشریح ورکوي ضرور ده چې موږ تاسو خپل سټاپ په خپل هغه کوم ډیټا کلیکشن چې موږ تاسو مطلوب ډیټا کلیکشن دی په هغو کې دی څه ورته وایي مکمل ټرین کو چې کله موږ دی ټرین کړل په حساب باندې په دې سربیره باید ټول یو ښه انسټرکشن ولري یعنې انسټرکشن ډېر ضرور دی د موږ تاسو په حساب باندې دا چې سټپ سټپ باندې دی مخته لاړ شي او ټول باید یو په سمپل کلیر لنګویج باندې لیکل شوی وي انسټرکشن یې ټول هم چې څه وکولی شي یو نفر موږ تاسو ته ښه ډیټا جمعوري کړي په حساب باندې دا مثلا یو مثال دی لکه یو ټریکینګ فورم دی ما وخت هم وویل چې ټول باید ټایټل ولري لکه پارټیسپینټ ټریکینګ فورم فرض کړئ تاسو څه ورته وایي یو ټریننګ لرئ په ټریننګ کې د ټریننګ لپاره پارټیسپینټ ټریکینګ فورم یو ټایټل موږ ورکړی دی او ورژن یې یو دوهم لیکلی فرضاً موږ تاسو پکې مختلف شکل باندې ریوایز کړی دی یعنې 1 اوس 1 2 دی فرض که داسې یو نوم هم ورکړی دی چې د موږ تاسو نه بیا غلط نشي یا فرض که 1 ورژن 1 موږ تاسو ته بل فعالیت لپاره استفاده کوو ورژن 1 2 د ټریننګ لپاره استفاده کوو ورژن 1 فرضاً د غونډې دپاره استفاده کوو یعنې د کمیونټي ورکشاپ لپاره یعنې مختلف پرپوز ورژن موږ تاسو دلته لیکلی شو یعنې دا ډېر ضرور دی اوس زه تاسو ته میتا ډیټا ښایم میتا ډیټا دلته چې ده لکه دا موږ تاسو میتا ډیټا ده لکه څوک د فورم کمپلیټ کوي یعنې ډیټا کلیکشن څوک د یو ټایټل څه دی په کوم ځای کې په کوم تاریخ باندې په کوم ځای کې او ورسره ټریکینګ فورم د ټایټل او د ورژن دغه ټول په میتا ډیټا کې شمیرل کیږي په حساب باندې او اوس راځو د شاخص اصلي ډیټا چې دی موږ تاسو شاخص اصلي ډیټا دا ده چې خپل د ټریننګ پارټیسپینټ نیم ایج ایجوکیشن لیول او مثلا دلته موږ امضاګانې اخلو په حساب باندې موبایل نمبر کیدای شي تاسو اډ کړئ پروینس اډ کړئ مثلا پوزیشن یې اډ کړئ تاسو کله چې مختلف ټولزونه تاسو ډیولپ کړئ خو دلته صرف یو سمپل دی چې ما تاسو ته ښودلی دی دلته موږ تاسو خپل د پارټیسپینټ نوم لیکو فرض کړه 3 ورځې ټریننګ دی یا ورکشاپ دی او دلته پی ای دلته مو انسټرکشن لیکلی که اوس دلته ورکشاپ 1 پی ای څوک چې ډیټا کلیکشن که هغه ته انسټرکشن موجود نه وي هغه نه پوهېږي چې پی ای څه معنا لري او دلته مو ورته لیکلی دی چې ریکارډ ای if the participant is absent او یعنی absent نام اخیستل شوی دی record P if the participant is present مطلب دا دی چې تاسو دلته پی ای ولیکئ یعنی د امضا په ځای باندې تاسو صرف پی ای لیکئ present absent او دا رقم تاسو کولای شو چې مختلف معلومات په هغه کې یو ځای کړو میتا ډیټا باید ولري او په اسنشل یا په مهمو معلومات باندې باید فوکس وکړو او بله خبره مهمه دا ده چې سټاپ باید ټرین کړو او یو ښه انسټرکشن ورته ورکړو اوورال په یو فورم کې چې موږ تاسو خبرې کړو ځکه سلف ایکسپلینیټري نه دی نو دا مطلب چې د خپل ځانه فورم تشریح نشي ورکولی مطلب دا دی چې کوم شیان په هغو کې ګونګي لکه اوس لکه پی ای دا باید موږ تاسو دلته مختلف انسترکشنونه ورکړو تشکر